السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. راځئ ځانونه پر الله جل جلاله باندې خرڅ کړو. الله جل جلاله د ځان خریدار جوړ کړو. نو الله چې موږ رانیسي، موږ ځانونه الله جل جلاله ته ورکړل، بدله یې الله جنت راکړي. او الله په قرآن کې هم راته وایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. الله د مؤمنانو څخه د دې مالونه او د دې ځانونه رانیولي دي. موږ خرڅوي یو، که څوک په دې باندې پوه سي چې زه خرڅویم په الله باندې. نو که سړی په دنیا کې موټر پر چا خرڅ کړي، موټر د هغه سپاره چې هر څه پکې هغه پکې. نو موږ پر الله مؤمنان خرڅوي دي. موږ د خپل اختیار نه وي چې موږ ناروا یو، کو سترګې په معصیت په ناروا کې او لاسونه په ناروا کې، پښې په ناروا کې استعمال کړو. موږ مریان یو، موږ غلامان یو د الله. او الله راته وایي ستاسو مالونه او ستاسو نفسونه مې رانیولي دي. بأن لهم الجنه، الله وایي په مقابل کې جنت درکوم. نو راځئ الله باندې ځانونه خرڅ کړو. نو عبدالله بن عباس راته نو مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي اذا اصبح هر مؤمن چې سهار سبحان الله وبحمده زر واره وایي، دغه سړي پر الله ځان خرڅ کوي. وکان آخر یومه عتیق الله، اخر ورځ یعنې د ورځې په پای کې الله جل جلاله ورته وایي دا عتیق الله دی. عتیق الله معنا آزاد شوی دی، الله آزاد کړی دی، الله آزاد کړی دی له اور څخه. سبحان الله. وعجبه اسانه کلمات دي او څومره عظیمه لاسته راوړنه او ګټه. که سړی تسبیح ورواخي زر واره په 10 منټه کې پر کېږي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. په موټر کې، په کور کې، یو خور اشپزي کوي سبحان الله وبحمده دی وایي. اوس خو له بده مرغه زموږ لاسونه او سترګې، دماغ، ټوله انرژي د بدن موږ په فیسبوک او یوټیوب او ګوګل باندې مشغوله وګرځوله. موږ د دنیا په خاطر او په دنیا کې د الله څخه لرې سو، او دنیا ته چې الله موږ راستولي د قرب دپاره چې موږ الله ته ژوندي سو. او موږ نن د فیسبوک په وجه باندې، نن د انټرنیټ په وجه باندې، نن د موبایل په وجه موږ د الله څخه لرې سو. موږ دوزخ رانیوئ، موږ جنت له لاسه ورکړي. هغه خوند یې ورونه اوس ورک سول چې په لاس کې به تسبیح وي. د الله الله ذکر به ورباندې کوه، د سبحان الله وبحمده ذکر به ورباندې کوه، او د درود ختم به ورباندې کوه. هغه خوند یې ورک سوی. نو خو د خور هم موبایل په لاس کې دی، سکرین باندې سترګې مشغوله دي. د ورور هم موبایل په لاس کې دی، د پلار هم موبایل په لاس کې دی، د مور هم موبایل په لاس کې دی. نن خو ټوله جامعه په غفلت باندې مبتلا سوه. موږ به الله ته په کومو سترګو باندې ورځو؟ موږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته په کومو سترګو باندې ورځو؟ زموږ سترګو قرآن ته ډېر وکتل کې فیسبوک ته ډېر وکتل. زموږ په لاسو باندې د موبایل سکرین ډېر پورته وکښته سو، فیسبوک ډېر کښته پورته سو، او که د الله د کلام ورکې ډېر ورباندې راواوښتلې. تاسو لږ حساب وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي حساب وکړئ مخکې تر حساب. هلته چې حساب وکړئ حساب بیا ګټه نه کوي. دلته حساب وکړه، که تاواني کېدې ژر مخ اړوه. نو سبحان الله وبحمده زر واره ویل د ورځې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دې سړي پر الله ځان خرڅ کړي، په ورځ د آخر کې به عتیق الله سي، الله به له اوره آزاد کړي. حدیث رقم 14990 صفحه 122 مجموع زوائد جلد 10 صفحه 112 کتاب الاذکار. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.